سره دې ځکه محبت کړم چې پوه ستا د وصل پل عزت کړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوی صاحب محمد صادق مولوی صاحب الله پاک دې جوړ لر، الله دې ونازوه، الله دې تا اخلاص قبول کړي، الله دې تا محبت قبول کړي، الله دې تا سره ډېر ښه وکړي. یو جهان مننه مولوی صاحب محترمه. پوهېږم په دې ټولو شیانو باندې الحمدلله تا ته هم معلومه ده چې زه هغه یو څوک یم چې الله ما نه یو څه د دین خدمت اخلي الحمدلله. نو ضرور داسې خلک خو وي چې هغه نه غواړي چې علما خپل مخ ته پرېږدي او خدمت څوک وکړي، خو بیا هم تا ته یو څو خبرې کوم مولوي صاحب محترمه. زه اوس دغه علماو ته حیرانه په دې یم چې ډېره عجیبه ده. ګوره ته مولوي صاحب محترمه دې باندې ځان سره فکر وکړه. دوه خبرې دي ما په هغه تقریر کې دوه خبرې دي. ګوره یوه خبره د ما دا ده چې عبدالله ابن عمر به استمنا بیلت که ورګوره مولوي صاحب محترم، کله چې یو سړی ډېره مطالعه کړې وي، کله د ذهن نه دا خبر وتلی وي. ګوره احیاء العلوم کې امام غزالی رحمه الله په آدابو د نکاح کې داسې لیکي، وی عبدالله ابن عمر سیو وکان من زهاد الصحابة وعلمائهم انه كان يفطر من الصوم على الجماع قبل الاكل. روزه به نیولې او په جمعه به یې ماتوله روزه. نو محترمه ما کتاب کتلی وي، د کتاب نو ما داسې فکر کړی وي چې مثلا ما دلته خو د جمعه مسله ده، هلته ما نه صرف دومره سوي ده چې استمنابلیت ده لکه سي. نو دغه یو انسان د دومره سهو مولوي صاحب د انسان نه خامخا راځي. ګوره خامخا دومره سهو د انسان نه راځي. ځکه تا ته معلومه ده زه الحمدلله چې تر حده ډېره مطالعه کوم، کله په یو مسله باندې بحث کوم، آینده کې به داسې پیښیږي. مثلا دلته کتاب کې امام غزالي صاحب لیکلي دي چې عبدالله ابن عمر صاحب به روزه په جمعه باندې له خپلې ښځې سره ماتوله، یعنی اول به یې دا کوله. صرف محترمه ده د جمعه ټکی د ما نه ما فکر کړی چې دا لکه استمنابلیت ده. زه حیرانه د علماو ته یم چې ولې علما دومره زیات تعصب او دومره زیات حسد وکړي چې وی دې ته ګوره چې د صحابو په شان کې وی کافر سوی ده، نعوذ بالله، په خطه به وي چې ما د دوی دپاره ایمان راوړی ده. نو دا یوه مسئله محترمه. دغه مسئله احیاء العلوم کې امام غزالی ذکر کړی، ما مخکې هم په دې بحث کړی و. سید مرتضی زبیدي هغه وخت کې ما سید مرتضی زبیدي اتحاف نه و کتلی، اگر چې همدغه خبر چې عبدالله ابن عمر په جمعه باندې کوله دا بیرته بیا امام زبیدي بیرته رد کړې ده، وی دا حدیث اصل نه لري، یعنی دا هغه حدیث ته چې اصل نه لري. او دویمه مسئله مولوي صاحب دا ذکر کوي چې د صحابو به خپلو زمنو ته امر کو یا خپلو ځوانانو ته به امر کو چې تاسې استمنا بیلیت وکئ. نو دوه ظلمه مولوي صاحب محترمه. یوه خو دا ده چې ما دغه تحقیق شاګردانو ته کړی ده او بیا مې ګوره همغه ټکی دوی خپروي چې ما ورته ویلي دي چې خیر د طالبانو ورونو کله کله بعضې داسې مسائل وي نو دا په منبر مه بیانویه. نو خو ما خو شخصي دوی ته تحقیق کړی، خپلو طالبانو ته مې په درس کې مې تحقیق کړی، په ترجمه کې مې تحقیق کړی چې دا په منبر مه بیانوئ. نو چې په منبر یې مه بیانوئ نو دوی ولې دغه نشر که؟ دا څومره لوی ظلم سو. بل دا ده چې ما هلته تحقیق کړی ده، دوی دا چا چې ثبت کړی ده یو وار موبایل هغه کړی دی لاسپیکر ته نیولی ده، بیا چې دوی اوري هلته بیا یې دویم وار دوی موبایل نه ثبت کړی، استغفرالله ورسره وایي. عجیبه ورته ښکارېږي. زه حیرانه دې ته یم چې دا څنګه علما دي. خیر ده بیا هم پروا نه کې یو څو عبارتونه درته وایم، بیا هم هر هغه مسلمان ورور بیا مولوي صاحب محترمه دغه چې تا ته درلیږم ټولو مسلمانانو ورونو ته یې ورولېږه، پروا نه کې. خیر ده دا د سره نشر که. زه یوې خبرې ته حیرانه یم چې دغه علما یا دغه مولوي صاحبان خیر د پروا نه کوي چې څوک حسد لري هغه دې لري، خو هغه علماو ته چې هغه د حق طرفدار علما دي هغوی داسې فکر کوي چې د ده په رایه باندې استمنابلیت روا ده. هېڅکله د ما په رایه استمنابلیت روا نه ده. ورونو مسلمانانو ما په دې مفصل تحقیقات کړي، همدغه تحقیق کې هم دوی نیمایي نشر کوي، ما د حرمت فتوا کړې. نو ځکه هم طالبانو ته مې چې هلته د مجوزینو خبرې کړي دي بیا مې ورته ویلي دي چې خیر ده دا په منبر مه بیانوئ، یعنې دغسې خبر چې صحابو خپلو زمنو ته امر کو. نو زه یو څه عبارتونه مولوي صاحب تا ته وایم د یو څه کتابونه او هغه مولوي صاحبانو علما ورونه خیر ده که حسد هم لري هېڅ پروا نه کوي، نو د شیطان به یې منلي وي. زه یوه خبر کوم، امام ابن الحزم په کتاب المحلا کې لیکلی دي، د محلا په 11 جل کې 401 صفحه کې داسې وایي وعن مجاهد، دا تابعی ده مجاهد، امام مجاهد تابعی ده، قال دی وی كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء
امام مجاهد وی له موږ نه مخکې خلک. کله چې تابعي وی چې له موږ نه مخکیني خلک، څوک ترنه مراد دي؟ څه یې کول؟ کان من مضا یأمرون شبانهم، خپلو ځوانانو ته امرونه کول بالاستمنا، چې تاسې استمنا بالید وکئ. د څه دپاره؟ یستعفون بذلک، په دې باندې د دې دپاره چې تاسې کله په زنا کې واقع کېدلی یا لواطت کې نعوذ بالله واقع کېدلی استمنا بالید وکئ. نو دې استمنا بالید په وجه باندې به تاسې خپل ځانونه وساتئ، د زنا نه به وساتئ. نور عبارتونه هم درته نقل کوم، دغه په کتاب المحلا د ابن حزم کې ده. نو زه حیرانه دې ته یم چې دغه ملا چې یو ورې دما د ټلیفوني مکالمه چې ثبت سوې ده بیا لاسپیکر ته نیولې، بیا د عوامو دپاره داسې نشر کړي، استغفر الله ته به وایي چې سم پې باندې کافر سو، داسې د مسلمان کفر ته خوشحاله. نو الله دې په دوی رحم وکړي. بیا درته وایم مولي صاحب محترمه 471 صفحه د کتاب المحلا امام مجاهد وی قال کان من مضا یأمرون شبانهم. من مضا څوک دي؟ خپل امام ابن الحزم کته وایي، یو عبارت نقل کوي، دلته وایي والاباحة المطلقه صحیحه عن الحسن. د استمناء بالیت په باره کې اباحت مطلقه د حسن بصري نه نقل د تابعي ده، لعمر بن دینار نه نقل ده، وعن زیاد ابي علا نه نقل ده، وعن مجاهد نه نقل ده. دی وایي بیا په اخر کې داسې وایي ورواه من رواه من هؤلاء عمن ادركوا وهؤلاء كبار التابعين. امام مجاهد او دغه عمرو بن دینار او زیاد بن ابي علا او امام مجاهد او حسن بصري لوی تابعین دي، الذين لا يكادون يروون الا عن الصحابه رضي الله عنه. نو دغه خبرې ضرور د صحابهونه روایت کړي دي، قریب نه ده چې دوی روایت وکړي مګر له صحابهونه. نو چې له صحابهونه روایت کوي، ولې امام مجاهد وی کان من مضا، پخواني خلک چې ول د صحابي د تابعین مخکینی څوک دي؟ یأمرون شبانهم، امر به کو خپل ځوانانو ته. ځوانان د صحابه څوک ول؟ خو د دوی زمن ول. بالاستمناء یستعفون بذلک. بیا هم هغه مسلمانانو ورونو ته وایم چې دما رایه د جواز نه ده، دا د ضرورت په حالت کې چې زنا او په حرمت په ګناه کې واقع کېدلی، دا یوه مسئله شوله. بل د دیوبند علماو لوی عالم علامه ظفر احمد عثماني صاحب په اعلاء السنن کې عین همدغه خبر نقل کړې ده. هلته علامه ظفر احمد عثماني صاحب 11 جول کې د استمناء بالیت دپاره چې باب کدي 263 صفحه دا دما مقصودی خبره درته کومه. وعن مجاهد قال كان من مضا يأمرون شبانهم بالاستمناء يستعفون بذلك. څوک خیدا سریع عبارت تا كان من مضا چې تابعي وی كان من مضا يأمرون شبانهم بالاستمناء يستعفون بذلك. لدين پورته یو وقال قدادتا وقال الحسن في رجل يستمنى يبعث بذكر حتى ينزل. چا د حسن بصري نه پوښتنه وکړله چې یو څوک استمناء بالیت کوي چې منی نازل کی، دی څه ورته وایي؟ قال کانو ماضي ده، کانو یفعلونه فی المغازی، دوی به دا کارونه په غزواتو کې کول. چا به دا کار کو؟ دغه استمناء بالیت به چې په مغازي او غزواتو کې کوله. چا به کوله؟ چې کله چې یو تابعي راجګ سي، یو تابعي داسې وایي چې من مضا به دا کار په کانو یفعلونه فی المغازی په غزواتو به کې کوله. نو یو څوک چې غزوې ته د تابعین مخکې سړی څوک وي، صحابي وي او که بل څوک، نو کله چې سړی په زنا کې واقع کېږي نو هلته استمناء بالیت وکړي. او دا خو د موږ د ټولو علماو په رایه جایز ده چې یو سړی په زنا او لواطت کې واقع کېږي نو هلته که استمناء بالیت وکړي. نو څه دغه ظفر احمد عثماني د الله په خاطر باندې هغه علما ورونه چې هغه محققین او د مطالعې علما وي، نو باید هغوی بیا همدی خپله ظفر احمد عثماني صاحب اعلاء سنن کې بیرته نقل کوي د همدغه خبر چې ما مخکې ویلې له محلا د ابن حزم نه، چې هغه دغه امام مجاهد و حسن بصري دوی روایت کوي عمن ادرکو، لوی تابعین دي، لا یکادون یرون الا عن الصحابه. دا بله مسئله سوله. اعلاء سنن 11 جلد او 280 صفحه. محترم وروره،
بله مسئله چې هغه دغه ذکر کړې ده څه ورته وایي علامه سید مرتضی الزبیدي الحنفي په اتحاف سعادت المتقین باحیاء علوم الدین شپږم جل 250 صفحه د علا ابن زیاد نه چا پوښتنه وکړه چې استمنابلیت څنګه ده دی دا خبره د امام ابن جریر الطبري د کتاب الاختلاف الفقهاء نه نقل کوي دی وایي کنا نفعله فی مغازینا علا ابن زیاد تابعی ده دی څه وایي کنا نفعله فی مغازینا موږ به دا استمنابلیت په مغازیو کې کوله غزواتو کې چې زنا و لواطت کې واقع نسو کته بیا دا خبر بیا امام زبیدی کوي وعن مجاهد امام مجاهد نه نقل کوي 250 صفحه شپږم جل وعن مجاهد وكانوا يعلمونه يعلمونه صبيانهم دوی به ورښوده خپلو وړکیو هلکانو ته چا به ورښوده چې تابعي کله یوه خبره وکړي چې سړی خپلو وړو ماشومانو ته یې ورښوده تابعي وایي وکانو یعنې د موږ نه مخکیني خپلو اولادونو ته به یې ورښوده څه شی ورښوده استمنابلیت چې دوی وکړي د څه دپاره فیستعفون به عن الزنا چې دوی ځان وساتي ورباندې د زنا نه نو نه پوهېږم چې دغه علما ولې دومره سخت عناد نیولي دي بیا په منځ کې دا خبر کوم چې د ما خبر هر څوک اوري تر اخره دې واوري خدای نه کرده بیا داسې نسي چې دوی داسې فکر کوي چې موږ د صحابو ډېر مدافعین یو کلا وهاشه لله الحمد هغه څوک یم چې د صحابو تر حده ډېر احترام لرم دا د سید مرتضی الزبیدي خبره سوله بیا همدغه چې کې سید مرتضی زبیدي د عبدالله ابن عباس نه نقل کوي صحابي د څه وایي عبدالله ابن عباس نه چا پوښتنه وکړله عبدالله ابن عباس ته چا ویلي چې استمنابلیت څنګه ده وایي که سړی په زنا کې واقع کېږي استمنابلیت دې وکړي دا د عبدالله ابن عباس فتوا د امام زبیدي نقل کړې ده او د عبدالله ابن عباس فتوا بیا نقل کوم امام ابو بکر ابن ابي شیبه په 3 جلد خپل مصنف کې 442 صفحه باب کدي ما قالوا في الرجل يعبث بذكره څوک چې استمنا کوي په خپل لاس باندې اولینی اثر چې نقل کوي رأيت رجلا ما یو سړی ولید وای ابي يحيى وای سړی می ولید سأل ابن عباس نه پښتنه وکړه فقال يا ابن عباس اني رجل زه یو سړی یم استمنابلیت کوم عبد الله ابن عباس برتویلی اوف هو خیر من الزنا دا لزنا نه خیر ده و نکاح الاماء خیر من یعنی ګور عبد الله ابن عباس هغه چا لپاره چې زنا کې واقع کېږي استمنابلیت فتوای ورکړي مصنف ابن ابي شیبه باب ما قالوا في الرجل يعبث بذكره الته حدیث نقل کوي شپږم 3 جلد عجیبه او نادره ده علماء ته حیرانتیا ده چې د علماو په عیبونو پسې لټیږي زه فکر کوم چې دا علما نه د علم دښمنان دي امام ابو بکر البیهقی ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیهقی سنن الکبرى کې لیکي باب الاستمناء دیالته د ابن عباس نه نقل کوي یعنی سند ذکر کوي 4112 لمبر اثر ده عن ابن عباس رضی الله عنهما انه سئل عن خطخده استمناء توی دا څنګه ده قال نکاح الامه خیر من وهو خیر من الزنا کمین زنا ولا ته په زنا کې واقع کېدلې نو بیا استمناء بالید وکړه د عبدالله ابن عباس فتوا ده امام بیهقی وی هذا مرسل موقوف دا مرسل حدیث ده او دا موقوف حدیث ده نو مولوی سي محترم الله دی جوړ لر الله دی ونازوه نو دغه ده الته نو زه حیرانه هیڅ کله نه وایم چې امغه بحث کې چې د ما دوی دغه تقریر نشر کوي تحقیق تقریر مې په منبر نه ده کړی عامې شاګردانو ته درس کړی تاسې علماو ته معلومه ده کله چې یو سړی تحقیق کوي علمي تحقیق کوي نو په علمي تحقیقاتو کې ګوري ډیر شیان راځي چې هغه سړی وایي او دما به په سلګونو خبرې داسې واوري چې طالبانو دغه مسئله می تاسې ته وکړه په منبر بیا مه بیانوئ موږ ډېرې داسې مسائلې لرو چې باید په منبر باندې ونسي
خو دې ظالمانو بیا هغه منبرونو ته بلکې په عامو مسلمانانو کې نشر کړه. فکر به کوي چې چاته الله پاک عزت ورکړي وي الله پاک به عزت ترنه واخلي، کله هم نسي کولی، هېڅوک هم نسي کولی. الحمدلله په ما هېڅ اثر نه غورځوي، ځکه لله الحمد زه په دې پوهېږم چې ما د استمنادیلیت چې د جمهورو مذهب د حرمت فتوا کړې صرف یو ټکي کې چې هغه دا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه به احیاء العلوم کې امام غزالي وی هغه وی چې روزه به په جمعه ماتوله. ما نه صرف دغه خو سړي ډېره مطالعه کړې وي په زرګونو پاڼې چې چا اړولي وي دومره غلطي به هم د چا نه کېږي. سبحانه یا للعجب. خو دوی ملامت نه دي ځکه د علم سره مینه نه لري، د علم مطالعه نه کوي. زه لله الحمد هغه څوک یم چې کله مې درسونه نه وي په ورځ کې زه یو جل مکمل کتاب ګورم، نو هغه کې څومره مسائلې چې وي هغه یو جل کې مسئله ما یو رقم لیدلی، بیا چې کله زه نقل کوم نو هغې کې لږ غلط سمه، نو جمعه رانه استمنادیلیت سوې نو دغه خطایي کوي، نو بیا خو به خدای نه کرده ما د خدایي دعوه کړې وي. کله وحاشه زه د الله یو بنده یم، عاجز ضعیف بنده یم، نو دغسې سهوي د سړي نه. او دا بله مسئله چې سبحان الله د صحابه و زمنو، سبحان الله د صحابه و زمنو په دې باندې امر وکړو چې تاسې استمنا بالید وکئ. نو زه حیرانه سم دې خلکو ته چې دغه خبر چې حسن بصري وایي چې کانو یفعلونه فی المغازی، دا کانو یفعلونه فی المغازی علما دې په دې بحث وکړي چې حسن بصري وایي کانو له موږ نه مخکیني خلکو به دا کار په مغازیو کې هغه نو څوک ول. او دغه خلک چې امام مجاهد وایي کان من مضا یامرون شبانهم بالاستمنا، دا شبان څوک ول؟ دا ځوانان، دا مضا څوک ول؟ صحابه. دا شبانو ځوانان څوک ول؟ زمنې د زنا د بچ کېدلو دپاره امر پې باندې کو. ټولو مسلمانانو ورونو آینده کې مې یوه غوښتنه درنه کوم، علما ورونو چې د علم ډېر دښمنان سته، علم غواړي چې علم ډب سي، بدعتیان وي، رسول الله سره دغه مبارزې وي. امام بخاري د خپل وطن نه وویسته. نو الحمدلله زه داسې یو عالم نه یم، داسې یو څوک نه یم چې په ناروا فتواوي وکم. الله مو جوړ لره صادق مولوي صاحب، الله پاک دې تا سره هم ښه وکړي. ما نه غوښتل چې بیخي د دوی جواب وکم، خو خیر اوسي تا د نیکې مشورې نه. نو دغه د ومې غوښتل چې دغه مسئله باندې انشاءالله د تا دپاره او د نورو ټولو مسلمانانو دپاره به سم جواب وګرځېږي. خدای پاک دې نصرت وکړه، الله پاک دې جوړ لره، الله پاک دې ماته تر مرګه پورې د الله د دین خدمت نصیب وګرځوي. اخوکم فی الله عبدالحمید الحماسی الدیوبندی الحنفی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټول هغه حق پرست علما چې د ما بیا د تحقیق او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مولوي صاحب محمد صادق مولوي صاحب الله پاک دې جوړ لره، الله دې ونازوله.